بیګا منګه یو ځای کې ونه یو ملګری زمون خاص ملګری دی، هغه راته قصه وکړه، دا بالکل یقیني او 100% صحیح خبر 100%. یو سړی چې د علاقې ظلم نالم، یو سړی سودخور چې سود به کاوه وي، خلکو به ته نصیحت کاوه، زمونږ خپل ملګرو رشتہ دار به ته نصیحت کاوه چې بس که بوډای نور پرېږده ده، وایي چې تره دې وي د سود د پیسو د خوند نه خبر نه، مال یې راوړی، مال ډېر خوږې پیسې دي، دا ډېر خوږې پیسې دي. او چې کله مړ شوی، مخکې خو موږ حدیث بیان کړی و د مشکل الاثار د امام طحاوی او سنن ابن ماجه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې یو قاتل ځمکې نه پرې ښودلی او 3 ځلې راګزارلی و، بینی هم دقه واقع راغلی و، ما ته تصدیق هم وکړو چې مال دا خبره رښتیا ده که نه، بالکل 100% رښتیا. چې به کله دفن کوم سهار له ښځې هغه قبر له ذکر زموږ د علاقو عام رواج دا دی، ښځې تلي دي قبر خواله، نو هلته سپین کفن پروت دی، ښځې ریدلي بیرته را منډه کړې ده، کوړت کې خلکو ته وینا کړې چې سړی هم خو خښ کړی نه دی، الله هم تباه کا. ویل هغې ورته ویل چې تاسو باسي هغه سپینه ټوټه چې د شناخت نه تاوي هغه به م لیدلي، ویل چې نه ورشئ. ورغلي سړی د قبر د بره پروت دی، بیا دوباره بیا خښ کړی دی، 3 شپې راړتلی، 3 شپې بیا ورته ناست دي، نو 6 یا 7 شپې ولا څوکیداری کړې وته، 7 شپې څوکیداری وته کړې ده، نو بیا باره نه و، نو چې کله قبر هسې کولاو کړی په قبر کې دننه سړی نشته دی. حرص چې څوک په مال باندې کوي او سودخوري کوي او د بل عزت لوټ کوي، د دا انجام هم دقی چې ګورې بیا به دا قبر ځان ته نه پرېږدي. ګورې او کم سړی چې په خپل دین باندې په خپل علم باندې د شهرت حاصلول غواړي، مقصد دا نه چې مخلوق اصلاح وشي، مقصد دا نه چې رب العالمین رضا شي، صرف دا چې خلق ماته شیخ القرآن وي، شیخ الحدیث ماته وي، خلق ماته ډیر کینی، خلق زما احترام او عزت کوي، دا فتنو شکار کیږي، دا په خپل یو فتنه ده. او په دې سره ډېر نقصانات په دین کې هم ملاويږي او دنیا کې هم ملاوي. خاص کر د نیت صحیح کول او د نیت خالص کول دا بیا ډېره غټه مسله وګرځي. سړی به خپل نیت نشي خالص کولی، ځکه هغه مشهور شي کثرت د خلکو، کثرت د مراجعینو، او خلق هغه د استقبال هم ډېر په ښه انداز باندې کوي، نو هلته بیا نیت خامخا خرابېږي. شیطان په داسې ټیم کې به ډېر زیات کوشش کوي. عوام خلک هم چې کله مشهور شي، که هغه د دینداره طبقې نه علاوه وي، نو هغه هم ډېر د فتنو شکار کېږي. او ډېر خلک په دې دین باندې شهرت حاصلول غواړي، نو هغې په دې باندې خپل دین فاسدوي. قرآن کې الله ذکر کړی دی، کوم آیات کریمه چې مولا صلی الله فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. د خلکو ته امر نو کړی شي مګر د خبره امر ته کړی شوی دی چې دی خپل بندگی خالص کړي الله لره، او کلک دی په توحید باندې وسیږي، منځ دې کوي او زکات دې ورکوي، او دا ګوره مضبوط دین دی. او دا دین باندې چې کله سړی شهرت حاصلول غواړي، دا اکثر به ردی دین فاسدیږي. حدیث ترمذی کې نقل ہے، نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه. دوز مرید و شرمخان دا چې کله وږي وي او خصم وږي وي، او دا د یو ګډو بيزو داغي په یو رمه کې تور پرې دی کنه، دومره به نقصان ونه کی، دومره به فساد التخور نه کی. څومره چې یو سړی حرص کوي، یو سړی حرص کوي په مال باندې او داري په دین باندې شهرت حاصل ولواړي، دا دوشینه د انسان دین دومره بربادي چې شرمخان وګي دا پرې د بغړو بيزو کې ناغه به دومره ورانه ونه کې څومره شدت وشي د سړی خرابوي. یو حرص په مال باندې، کم سړی چې حرص په مال باندې کوي، کوشش لا کوي چې بس خپل ځان پوره کم او زما جب دړه کې زما بینک بیلنس پوري،
دا د چا د عزت خیال نه ساتي، دا د چا د ابرو خیال نه ساتي، د چا د وینې خیال نه ساتي، د چا د مال خیال نه ساتي، صرف خپل ځان جمع کوي، خپل ځان پوره کوي او بیا الله سزاګانې ورکوي. الله بیا داسې خلکو له سزاګانې ډېرې زیاتې ورکوي چې هغه په مال باندې حرص کوي، د بل څه کار نه، صرف مال جمع کول. بل اسلام تباہ و برباد کو. ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. زمانو د یری او د خطرې نه ډکې خبرې دي، زمونږ ته سوچ نشته، خاص کر زمونږ خود بنن دا د علماء د طلباء سره ډېر تعلق ساتي او کوم خلک چې هغې ځان مشهور کول غواړي په دې معاشره کې. زمانو کوم سړی چې څوک نه پیژني معاشره کې د هغه څه حیثیت دومره نشته دی، ګمنام کس دی، دا سړی د الله ډېر خوښ دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی، صحیح حدیث صحیح مسلم، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ دا غی انسان سره ډېر زیات محبت کوي کم چې تقوادار او پرهیزګار دی، د خلکو نه بې پروا دی، د چا څه خیال نه ساتي، چا ته ځان نه محتاج کوي. خو الخفی بالکل ګمنام دی، پټ دی، څوک یې نه پیژني. دا سړی د الله ډېر زیات خوښ دی. لا حول ولا قوة الا بالله. من کله په خپل ځان باندې ویریږو چې راته ښکاري د الله نه یو خوښ، ځکه هم خلک پیژني، خلکو ته هم تعارف شوی دی، راته ښکاري د الله خوښ نه یو. که د الله خوښ وی خو موږ به چېرته ګمنام خلک وی. دارنګې نبي صلی الله علیه وسلم دا خلکو صفت کړي کم خلک چې هغې څوک نه پیژني، په دې معاشره کې ځان ورکوي. حدیث د بخاري کې راغلی، تعس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخمیسه. د دینار او د درهم بنده د هلاک او تباشي، دنیادار، دنیا پرس، دار تباہ و برباد شي. د درهم او د دینار بنده د هغې بندګي کوي، د هغې د وجې نه خپل آخرت هم برباد کړی دی. او دارنګې د څادر بنده دی، د څادر د کپړو بنده دی. ان اعطي رضی و ان لم يعطى سخطا. که څوک ورله څه ورکي جو خوشحاله وي، که ور نه کړي جو خفګان کوي. ما له خو چا سره رانکړله، زه خو هسې پاتې شوم. د الله نبي وایي صحیح تعس وانتکس، هلاک دي شي او په دې مخ دې پړ مخې را وغورځېږي، الټه دي شي، بالکل ذلیل شي. وایدا شي که فلن تقشا، او که په خپه کې ازغې لاړ شي که نه، څوک دې نه شي دا ازغې دې تې وباسي، دا دې داسې ذلیل کړي الله چې په خپه کې ازغې لاړ شي که نه، هم وایي دا ازغې دې تې څوک ونه باسي. دا سړی تباه و برباد شي. بیا وایي طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل الله. دغه بنده لپاره خوشحالي ده چې د خپل اس واګې او چابکې نیولی دی، د الله په لاره کې جهاد میدان کې دی. اشعث رأسه، سر ببر دی، بالکل مغبرة قدماه، خپې په دوړو باندې ککړې دي، او دومره غریب دی، دومره په دې معاشره کې حیثیت نشته. ان کان فی الحراسه کان فی الحراسه. که چېرته څوکیدارۍ ته امیر منتخب کړي چې څوکیداري کوي او بس څوکیداري کوي. وان کان فی الساقه کان فی الساقه. که چېرته امیر ورته وایي ته به وروسته په لښکر پسې راځې، هم وروسته په لښکر وروسته حصه کې وي، بالکل تابعدار. او دومره دی ان استأذن لم یؤذن له. که د امیر صاحب نه اجازت وغواړي چې جي زه کور ته ځم، هم اجازت ورته نه ورکوي. وان شفع لم یشفع. حیثیت یې دومره نشته که سپارش کوي څوک یې سپارش هم نه قبلوي، سپارش یې څه حیثیت نشته. د الله نبي وایي طوبى لعبد، د دې بنده لپاره خوشحالي، څه حیثیت یې نشته په معاشره کې، څوک یې تپوس هم نه کوي، سپارش کا کوي، سپارش باندې څوک غوږ هم نه ګروي. دې سړي دپاره خوشحالي ده. دا ګمنام سړی ده، د الله بنده دی. د ماروړو خلک د شهرت کوشش کوي، زما دی خبره اوچتئی، زما دی پارزه کی بول بالای، زما دی بدماشی، زما دی غونډګاری چې زه څه وایم هغه به کېږي. خلک د دې کوشش کوي، لیکن دا سړی ځان هلاکوي، دا سړی ځان تباه و برباد کوي. بریده رضی الله عنه هغه شهرت او دا ریاکاري دومره بد ګڼلې وه. هغه فرمایي وایي شهدت خیبر، خیبر غزا کې زه شریک شوی وم.
وكنت في من صعد الثلمه خو زه په هغه خلکو کې شامل وم چې کوم هغه کنډو ته ختلی په خیبر کې قلا چې کله قبضېدلی غټ کنډو هغې ته زه ورختلی وم فقاتلت هلته ما سخته معرکه کړو جنګ مې کړی و حتی رؤیه مکانې تر دې چې زما مرتبه خلکو ولیدل چې د خو ډېر غټ جنګ وکړو وعلی ثوب احمر په ما باندې سرې کپړې وي سرې کپړې مې اغوستلې ما جنګ کاوه هلته خلکو ولیدم او خلکو چې زما مرتبه هلته ولیدل زه مشهور شوم نو هغه په خپله څه وایي وی فما اعلم انی رکبت فی الاسلام ذنبا اعظم علی منه الشهره وی زه په اسلام کې بل داسې یو غټه ګناه ما ته معلوم نه چې ما کړې ده سوا د دې ګناه نه چې کوم ما نه وشوی چې هلته مې زه جنګېدم او خلکو زه ولیدلم او څه لږ شهرت مې وشوی د دې نه بله غټه ګناه ما ته نه ده معلوم وی امام ذهبي سیر اعلام النبلاء کې دا قول نقل کړی دی دا یې نقصانات دا دي کم سړی چې هغه شهرت غواړي کم سړی مشري غواړي دا د فتنو شکار کی فضیل ابن عیاض وی ما من احد احب الرئاسة الا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره ان يذكر احد عنده ان يذكر احد بخير امام ابن عبد البر د فضیل ابن عیاض قول نقل کړی یو تنش چې هغه شریک خوخی شهرت خوخی الا حسد مگر دې کینه کوي کینه کې مبتلا کیږي دا کینه ګرځه ته نه جوړیږي وبغى به ظلم کوي وتتبع عيوب الناس دا خلکو په عیبونو پسې اور پسې کیږي بل سړی ذلیل کوي ځان اوچت ول غواړي د په مجالس کې مناسي جمعات کې بمناسي بازار کې بناسي کوشش پر ددای چیرې جی زه د بل سړی بد ویم چې هغه لاندې خلکو ته ښکاره شي زه اوچت ښکاره شم د به کار به دی بل کار به نه وکره ان یذکر احد بخیر وکره ان یذکر احد بخیر دا به بد غنی چې ګوره زما په مخ کې ګوره چا صفت ونکلی شي صفت کیږي زما دی صفت کیږي خبره د خلک زما کوي بل چا خبره نشي کېدلې سلفو په دې کې ډېر شي اقوال ز بعض اقوال تاسو ذکر کوم امام بشر بن الحارث رحمت الله تعالی علیه او فرمایي د شهرت مبارکی ويمتق الله من احب الشهره هغه سړی د الله نه اړول ریږي نه چې د شهرت غواړي د کوشش کوي د خپل شهرت چې ما زما مشهور شم خلک په پیژني دارنګ هغه بدام فرمایل لا عالم رجلا احب ان يعرف الا ذهب دينه وافتضح واذا يوتن پیجنم یو سړی نه پیجنم چې هغه دا غواړي او دا د خوښ کړي چې ځنی مشهور شم خلک دی ماو پیجني مگر دین املا ختم کو ځان مشرماو دي سړی وای سوچ دا غواړي زه مشهور شم وای دینیم خلال تباہ و برباد شو زکه ایسو ته نه ملاوي کی ټول ریاکاری دکلاوا خلکو ته ځان خودل او دارنګي شرمېږي هم دی وم شرمېده دی او دا به فرمایل لقب بشر بن الحارث بدام فرمایل لا یجد حلاوه الاخره رجل يحب ان يعرفه الناس اغه سړی د ایمان خو نشي څکلې چې کم سړی دا غواړي چې ما د خلکو پیژني دا ایمان خو نشي څکلې د ټول عمر په ذهن کې دای د په فکر کې دای چې څومره خلک به پیژني څومره خلکو ماته نن سلام کړل او اوس خو په دې دور کې خاص کر د سوشل میډیا دور ار یو سړی دا کوشش کوي ویډیوګانې کوي زدانیم چې ټول خلک داسې کې ډېر نیکان خلک شته مشایخ علما شته چې هغه مقصد او دغه هرستاله چې خلکو ته فایده ورسیږي دغه ځان خودل مقصد ته شهرت مقصد دی خلکو ته صرف فایده رسول مقصود دی دغه په اخلاص باندې زما شک نشته لیکن عمومي لحاظ سره اکثر خلک په دې کې مبتلا دي چې خلک ځان مشهوري ویډیوګانې کوي د دوانو علم به ورسره نه نو څوک په یو طریقه ځان مشهور او څوک په بل طریقه ځان مشهور وانه بیا خپل د فیسبوک د آی ډي دغه او یا د خپل پیج دغه ویورز ګوري چې زما بیان څومره کسانو کتلې زما ویډیو څومره کسانو کتلې دا زما پوسټ څومره کسانو کتلې د خلکو مقصد هم صرف دغه دی څوک په دې ځان مشهوري دروغ خوبونه بیانوي څوک دروغ قصې بیانوي پلاني سړی خوب لیدل پلاني سړی خوب لري جلسه کې شریک شوی دی پیغمبر راغله او ظالمانه پیغمبر ولی بدنامه ته په دروغ خبرو باندې ځان مشهوري په دروغ قصو ځان مشهوري
واهیات بیانوي د بزرګانو قصې کوي پلانی بزرګ داسې وکړو پلانی بزرګ داسې وکړو په غاټ خار باندې د بره کاسه کېښود هغې پټ کو بل سر ته یاد لري چې ته قرآن ته یاد لري حدیث ته یاد لري چې دې بیان کې په دروغو باندې خلک مشهوري ځان مشهوري په دې باندې زمرلو په دې وخت کې ډېر زیات خلک د دې کوشش کوي د شهرت چې تاسو به ګورئ که نه واړه واړه خلک به وي طالب علمان به وي او عام کسانی او هغوی به یو طریقه باندې ځان مشهوروي اور د کې تصویر وباسه روډ کې پلانیزي ته راغلی پلانیزي ته راغلی مو دا کار مې وکړو دا کار مې وکړو فلان مې وکړو ډیم مې وکړو دنیا دې ورانه کړه الله باندې ځان ګمنام کوي ځان ګمنام کوي ورک کوي ځان چې د عبادت خوند وڅکوي د دین خوند وڅکوي ابراهیم ابن ادهم رحمت الله تعالی علیه هغه فرمایل لم يصدق الله من احب الشهرة امام احمد کتاب الزهد کې نقل کړی دی ابراهیم ابن ادهم رحمت الله تعالی علیه فرمایل هغه سړي الله ته رښتیا نه دی ویلي څوک چې شهرت غواړي څوک چې مشهورتیا غواړي دا الله ته رښتیا نه وایي چې ستا بنده یم ته د الله بندګي نه کوې ته ځان مشهورول غواړي چې خلک ما وپېژني امام زاهبي په ایوان بیا تفسیر کوي وای هذا داء مزمن دا ډېر خطرناک مرض دی دایمي مرض دی چې په خلکو کې موجود دی هر سړی وایي زه دې اوچت یم زه دې مشر یم ما ته دې خلک ټیټ پاس کیږي شیخ البانی رحمه الله او فرمایل والحب الظهور يقسم الظهور د شهرت محبت دا د خلکو ملاګانې ماتې ګورئ کم سړی چې مشهور شوی دی ملای ماته شوی ده څومره چې فتنو کې مبتلا کیږي نو هغه خلک مبتلا کیږي چې مشهور خلک دی تاسو ګورئ کنه شهرت چې چا حاصل کړی تاسو ګورئ څومره فتنو کې مبتلا شوي دي راځي پردې زنانو سره بناستي په سټیج باندې به سره ناستي پردې زنانه به انټرویوګانې مخلي سرتور سر به ورسره ښځې ولاړې خبرې به ورسره کوي د هغې څه به سیلفینې وباسي د هغې څه به تصویران وباسي هسې ستا به څه حالي چې ته د الله څه مخامخ شي او د پردی تور سره سره تا سیلفی ایستلې د پردی تور سره سره تا تصویران ایستلې تاسو په یو سټیج ناسي ستا به څه حالي ته به الله له څه جواب ورکې دا شهرت داسې یو زهر قاتل لی چې زمونږ ایمان یې لاړ تباه او برباد کو زمونږ اسلام یې لاړ تباه او برباد کو زمانو دا یو غم نه چې مونږ یې وجاړو نو او مخکې ما تاسو ویل ټیک د یو شهرت هغه چې په خپل باندې حاصل شي لکه امام ابن قدامه المقدسي مختصر منهاج القاصدین کې فرمایي المذموم طلب الانسان الشهره مذموم خدا را چې سړی په خپل شهرت غواړي واما وجودها من جهه الله من غیر طلب الانسان فليس بمذموم کم یو سړی د الله او قدرتي تور باندې شهرت ورکاغه مذموم نه دی خیر دی او ښه دی الله چاله شهرت ورکیا به خبره ده لیکن یو سړی غواړي چې زه مشهور شمه دا نقصان دی د امام بخاری استاد امام عبدالرحمن ابن مهدی رحمت الله تعالی علیه عظیم محدث عظیم فقیه دی د امام بخاری استاد او په خاص استادانو کې دا استاد دی هغه وی كنت اجلس يوم الجمعه زبر جمعې پورس کې ناستم خلکو ته به در شانت ورکاو وی فاذا كثر الناس فرحت کله چې خلک ماته ډیر کېنه زبر خوشاله و چې خلک ته ډیر ناشته واذا قلوا حزنت کله چې خلک کم شو زب خفومه فسالت بشر ابن منصور نو ما د بشر ابن منصور رحمه الله انت پوسکو چې د قشان حالات ماته وی فقال هذا مجلس سوء فلا تعود الیه علمات چې دا ډېر ناکاره مجلس دی دې ته بیا چرته واپس شي ورې ډېر ناکاره مجلس سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله زمون ډېر دیندار طبقه ډېر علما په دې فتنه کې مبتلا دي چې کله پروګرام کې خلک کمی دې بیان سم نه کوي خلک ماته کم ناشته او چې کله خلک ډېری خوشاله خلک په صفت کوي بلکې موږ لاره دومره نه اورېدلي دي چې کله بیانو کې به وروسته سره خلکو ته تپوسونه کوي چې یاره بیان څنګه اوس خوندناک و که نه مزې وکړه وه دا ښکاره دلیل د دې دی چې ته خو د الله رضا نه غواړې ته خو بل څه غواړې یو سړی بشر بن الحارث ته ویل اوصیني ما ته وصیت وکړه لږ وصیت راته وکړه او ته څه وایي احمل ذکرک وطیب مطعمک
یو د خپل نوم ورکه چې څوک دې نه پیژني، واطعم مطعمک، خپل خوراک حلال کا، بس دا زموږ طرف نه وصیت دی چې څوک دې نه پیژني خپل نوم ورکه. امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه اور دی ارمان کا او ډیرو اهل علم دی ارمان کړی دی. امام احمد ابن حنبل او فرمایل اريد ان اكون في شعب بمكة حتى لا اعرف قد بليت بالشهرة اني اتمنى الموت صباحا ومساء. امام اهل السنه او تاسو ته معلوم دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه چې د الله د قرآن په خاطر باندې کوم وهل چا خوړلی دي، داسې وهل یې خوړلی دي چې میدان ته به راویستو، میدان ته مامون الرشید پر راویستو او کولاو میدان کې کمیس په تی وخت کو او ډیر شي خلک به تراجم شي په کوړو باندې به واه، په کوړو باندې وهلې دي او هر ځای چې کوم دی هغه له لهان په پټو باندې په چابکونو باندې بیا په نظر بندم شو، لیکن اوصله ونه بیلله. هغه امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي وای دا غواړم چې چرته د مکی په یو غر کې په یو د غر کې یو لار پاک کې چرته ناس وي د مکی په غرونو کې چې چا پیژنتل نه، زه په شهرت مبتلا شم، خلک په پیژني وس زره سبا او د بیګا د مرګ ارمان کوم چې کله بلاله مرګ راځي. امام احمد ابن حنبل سبا بیګا د مرګ ارمان کوم چې کله راځي دا خو زه په مصیبت کې مبتلا شم. هغه امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې کوشش یې دومره کاوه چې ما څوک ونه پیژني او عاجزي او تواضع پکې دومره زیاته وه چې امام احمد ابن حنبل معمولی سړی نه دی، د امام بخاری او د امام مسلم او د ابو داود غوندې شاګردان لري. امام بخاری، امام مسلم او ابو داود دغه شاګردان دي. ګیړې راغستې لري د ډکو ګیړې په شاکړې د څه څوک کولای شي، د ډکو ګیړې راغستې په شاکړې د بازار کې روان دي. خلکو چې ولید امام احمد ابن حنبل را منډې کړي، خلکو را منډې کړي او امام صاحب دا څه کې مونږ ته پرېږده مونږ ته پرېږده. وایي هغه ورته رالاسه سي وهي اخوا شي زمانه اخوا شي، زه خپل ځان پیژنم، زه خپل ځان پیژنم. لولا ستر الله علینا لافتضحنا، که الله پردی په موږ نه راړتري زه به شرمېدلی وې، زما ګناهونه تاسو نه دي معلوم. دونه تواضع دونه عاجزي پکې وه. نن منګه چې هغه نوم یاد رحمه الله فرمایي لیکن د شهرت ته دومره تختی خو داسې خلکو رب الله شهرت ورکوي چې کوم خلک شهرت نه غواړي الله ولا شهرت ورکوي، چې کوم یې غواړي الله ولا سیم نه ورکوي او کورم کې فتنو کې مبتلا کی. زمانو عرض مې داو د شهرت کوشش مکوئ، دا فتنو نه ډک شی دی. زه د نصیحت په تور باندې خپل ځان ته مې ټول ملګرو ته وایم حتی الوسه پورې کوشش کوئ چې څوک هم ونه پیژني. خیر خوروي، خیر کی سستی مکوي، خیر خوروي، لیکن د شهرت کوشش مکوي اسره چې اسلام او ایمان زمون خراب نشي، زمون په نیتونو کې خرابواله را نشي. پورز قیامت راته چرته محشر په میدان کې دا ونه ویل شي لاړ شي خپل ثوابونه دا غشان طلب کوي چې چاته ځان خودو. حدیث کې راغلی ځان نه لاړ شي خپل ثوابونه دا خلکو طلب کوي چې چاته ځان خودو. الله رب العالمین سوال چې الله ردی فتنه نه محفوظ وساتي، الله دې موږ مخلصین بندگان جوړ کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.